د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار په ښار کې جوړو شویو تازه هټیو د ښاري نظم راوستو ترڅنګ پاکوالي او خلکو ته د نویو سهولتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کړې. کاروباریان خوښ دي، وایي تر پخوا یې کاروبار ښه شوی دی. دا پارک د آیسکریم او جوس سودې جوړونکي ته په اجاره ورکړل شوی او دوی پکې خپلو مشتریانو ته د آیسکریم او خوړو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي. از روزی که پارک اجاره دار ما گرفته ما منظم کردیم اون چیزایی که مردم میگفت اون چیزایش از بین بردیم. مال خیلی پارک ما شکر خدا مردم میای راضی است، همیشه وقت میگه خوب کردین، این کارتون بسیار خوب بود، برای مردم یک سهولت جور کردیم. بد نیست در روز 3000 4000 تا 5000 6000 هم دخل میکنیم از این جوس آیسکریم. ترڅنګ یو بل آیسکریم خونه هم جوړه شوې. د کاروبار د منظم کېدو ترڅنګ ځینو خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي. آیسکریم خانه کې د هفتې 3,500 راکولې، همدا جوس او آیسکریم و همدا او د آیسکریم خانه کې چې کار کوم دې کې هم 3,500 راکوي. دې کار هم اسانه ده، جوس او آیسکریم ده. خلک هم له دې سهولتونو خوښ دي، وایي اوس اړتیا نشته چې د سړک پر سر خواړه وخوري او پاتې شونې یې پر پلې لار واچوي. اوس ډېر منظم سوی، ښه چوکیګانې، ښه میزونه، ښه بارانه دپاره جیناره هم ځای ورته برابر سوی. سړک په سر به د سیار به ګرځېده، هغه به چا واخیسته، که به زړه اخیسته هلکه هغه به ټول له ګردو ډک وو. اوس یې ځایونه جوړ شوي، ډېر سهولت ده، خلک راځي په ازاده فضا کې ښه ژوند ترسره کوي. په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار ښاروالۍ وروستۍ پراختیایي چارو نه یوازې د دې ولایت بڼه ښکلې کړې، ترڅنګ یې هغو خلکو ته هم د آیسکریم په ګډون د میلې عصري امکانات برابر کړي چې د دې ولایت لرو پرتو سیلاني سیمو ته د تګ وخت او یا هم وس نه لري. اسرار وصال، لاس ونیزه، میدان وردګ.